سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به روغ جوړ وای. دا چې زیاتره کسانو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو خپل اتین کوین 81 کوین ویډرا کو صرافۍ ته. که سم 81 کوین لیست شوی دی، مخکې په بینګ کو، خو بینګ افغانستان کې کار نه کولو. خو دلته یوه ستونزه دا پیدا شوې ده، زیاتره کسانو سره خپل ټوکن دلته په اتین نیټورک اپلیکیشن کې دي، او ځینو کسانو سره بیا جیم کوین دی 88 ورسره نشته، او دا څنګه ویډرا کولی شو. بله خبره دا چې زیاتره کسانو خپل ټوکن چې دي میټا ماسک اپلیکیشن ته ویډرا کړي دي، دلته دوی سره ورسره دي. څنګه کولی شو چې دغه اتین کوین خپل ویډرا کو، د دوی سره دلته دي. قسم د دغه ویډرا نو مخکې تاسو طریقه درښودلې وه څنګه ویډرا کولی شو. خو یو مشکل دغه دی چې دوی خپل ټوکن پخوانی نوم جو 88 په نوم، اوس یې ټوکن نوم بدل کړی دی، 81 ته بدل کړی دی. نو اوس پروسه چې دی څه بدله شوې ده. که چېرته تاسو مستقیما د دغه ځای نه ټوکن ویډرا کوئ مکسي صرافۍ ته یا کوم بلې ته، نو تاسو ته ټوکن د 88 کوین نه رسېږي. تاسو باید لومړی د 81 ته واړوئ. څنګه 81 ته اړولی شو، هغه ټوله طریقه درته ښایم. لومړی موضوع دا چې زیاتره کسانو سره جیم کوین دي. جیم کوین چې دي، د دې لپاره دوستانو پوښتنه کړې وه چې څنګه موږ کنورټ کولی شو. ګورئ دوستانو، جیم کوین هر میاشتې په اخر کې په خپله دوی درته کنورټ کوي 81 کوین ته. د دې لپاره تاسو ته کنورټ اپشن هیڅ نشته په کار. صرف به تاسو چې وکړئ، انتظار وکړئ د میاشتې په اخر باندې. نن د مارچ 20 تاریخ دی. کله چې 13 تاریخ راځي، هغه باندې به تاسو ته خپل ټوکن چې دی اتوماتیکلی ترانسفر شي. د بلې میاشتې په لومړۍ تاریخ چې تاسو دلته ګورئ، ستاسو ټول ټوکن به کنورټ شوي، جیم ټوکن به کنورټ شوي 81 ټوکن ته. اوس چې دلته تاسو ته کنورټ شوي، دا څنګه ویډرا کولی شو؟ مهمه پوښتنه دغه ده. دلته به تاسو راشئ هوم صفحې ته. کله چې هوم صفحې ته راغلی، د ټول نه مخکې به تاسو دا اپلیکیشن اپډیټ کړئ. ګورئ، کله چې اپلیکیشن اپډیټ کړئ، تاسو دلته رجسټر اپشن درکړي. دلته رجسټر اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. که چېرته تاسو دغه اپلیکیشن اپډیټ نه کوئ، تاسو دغه اپشن کیدای شي موجود نه وي. دوی درته وایي چې موږ تاسو دلته ویډرا ترسره کوئ، خو ستاسو ویډرا چې ده، که تاسو د مارچ په 20 ترسره کوئ، دلته ګورئ مارچ په 2025 ترسره کوئ، د وروستۍ ورځ ته د دغه رجسټریشن اپشن. که چېرته تاسو نن ویډرا ترسره کوئ، تاسو ته به د 15 ورځې یوه ورځ وروسته ورسېږي. هلته تاسو ته به دغه ویډرا د مارچ تقریبا 25 تاریخ باندې یا 22 تاریخ باندې ورسېږي. دوی معلومات په اساس باندې لاړ بشئ. د لپاره تاسو هر صرافۍ ته لیږئ، البته په نورو څه خو نشئ لیږلی، خو مکسي صرافۍ ته به یې لیږئ، ځکه مکسي او بینګ کې لیست شوی دی. مکسي چې د افغانستان کې کار کوي، بینګ په افغانستان کې کار نه کوي. را بشئ دلته په دغه پورته کونج کې تاسو ته ډیپوزیټ بټن ښکاري، په دغه به ورته کلیک وهلی. کله چې دلته کلیک وخوستئ، دلته ډیپوزیټ راځي. لاندې راشئ، دلته تاسو ته والټ بټن راځي، په دغه کلیک وهلی. کله چې دلته کلیک واخیسته، بیا دلته راشئ، دلته تاسو ته ډیپوزیټ بټن راځي، په دغه باندې ورته کلیک وهلی. بیا راشئ په انچین باندې ورته کلیک وهلی. دغه نه وروسته دلته په دې پورته سرچ بار کې تاسو ورته ولیکئ 81 ورته ولیکئ. تاسو ته اول سر کې 81 ټوکن راځي. دا مو چې کله کلیک کړ، را بشئ دلته به تاسو دغه مستقیما دلته کلیک واخلی. د دې نیټورک ته ارلیډي انتخاب شوی دی، د ایتریم ERC20 نیټورک دی. دا به تاسو ادرس کافي کړئ. کله مو چې کافي کړ، را بشئ دلته امونټ به تاسو دلته ماکس کوئ، څومره لیږئ. زه ټول غواړم ولیږم، دا به تاسو ټول کلیک کوئ او دلته به راشئ ادرس پورته پیسټ کوئ. کله مو چې پیسټ کړ، اوس به تاسو په رجسټر باندې ورته کلیک وهلی. کله مو چې رجسټر باندې کلیک واخیستم، دلته په سینډ OTP باندې کلیک وهلی. ستاسو ایمیل ته یو کوډ درځي، وبخښئ ما کوډ سینډ کړی نه دی. دلته په سینډ باندې کلیک واخلم. ګورئ دلته به ماته اوس خپل ایمیل ته کوډ راشي. دغه ده کوډ راغی، دا به دغه ځای تاسو کافي کوئ، او کله مو چې کافي کړ، را بشئ دلته به ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ، په کنفرم باندې به ورته کلیک وهلی. کله مو چې کنفرم باندې کلیک واخیسته، تاسو رجسټر شوئ د دوی سره. اوس به څه کوئ، راشئ د لاندې رجسټریشن برخه باندې چې کومه ښکاري، په دغه ورته کلیک وهلی. کله مو چې دغه باندې کلیک واخیسته، خو دوی وایي چې تاسو انسفیشنټ بیلانس ښه دوستانو، دوباره به دلته په رجسټر باندې نه کلیک کوئ. زما ویډرا چې د هغه ترسره شو بالکل. دلته دوی وایي چې تاسو 81 ټوکن چې دی په ویسټینګ ټایم کې دی، دا به تاسو سره رسیږي په راتلونکي وخت کې، او تقریبا دومره ټوکن 2.0.08 ټوکن به تاسو ته رسیږي. او دلته تاسو ته راشم، د بیلانس درته وښیم، د 0 شو. اول ما 2 ورځې په رجسټر کلیک کړی، ځکه درته ویل چې تاسو کافي اندازه حساب نه لرئ. راځو هغه کسان چې دوی خپل ټوکن میټا ماسک ته لیږلي دي، راځم د هغه طریقه هم درته ښایم. کله چې تاسو خپل موبایل کې میټا ماسک اپلیکیشن را خلاص کړئ، د هغه طریقه هم درته ښایم چې څنګه موږ دغه ویډرا کولی شو. ګورئ دوستانو، دلته یوه خبره دغه ده چې دلته تاسو سره 88 ټوکن دی. دا باید تاسو لومړی 81 ټوکن ته کنورټ کړئ. څنګه کنورټ کولی شو، هغه طریقه درته په دغه ویډیو کې ښایم. د دې لپاره دوی یو وخت ورکړلی دی چې تاسو
دا ټوکن به موږ درته په ویسټینګ ټایم کې درکوو. داسې نه چې یو ټول په یو دم درکوو. نو دې لپاره به تاسو راشئ دلته ډسکور برخې ته به تاسو راشئ. دلته تاسو ته ډسکور برخه ښکاري، په دغه باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې کلیک واخیست د پورته سرچ بار کې تاسو ته یو لینک درکوم. دا لینک چې کوم تاسو ته ښکاري په ډسکرپشن کې شته، که ډسکرپشن کې نه و زما ټلګرام چینل څخه هم ترلاسه کولی شي. دا لینک به تاسو سره وي، دغه به کلیک کوئ، سرچ به یې کوئ دلته په دغه میټاماسک اپلیکیشن کې. کله چې دلته راخلاص کړ، دلته دوی د مکمل شاید ښودلي دي، خو لومړی به ټول نه مخکې راشئ دلته په کنیکټ والټ باندې به کلیک واخلئ. کله چې کلیک واخیستو تاسو سره لومړی سر کې میټاماسک راځي، په دغه به ورته کلیک واخلئ او دا به تاسو سره کنفرم شي. ما خو له مخکې کنفرم کړی، اوس دوباره بیا کنفرمیشن ته ضرورت نه لري، اتوماتیک کنفرم کېږي. کله چې تاسو سره د خپل والټ ادرس راواخیسته نو بس په دې مطلب چې تاسو سره کنیکټ شو. دلته دوی اشاره دا ښودلې چې که چېرته تاسو ویل چې که چېرته تاسو غواړئ چې ATN ټوکن ترلاسه کړئ، لومړی باید تاسو ATH ټوکن دلته موږ سره راجسټر کړئ. کله چې راجسټر کړ نو بیا به موږ تاسو ته په ماینټ L2 کې به خپل ATN کوین درکو. نو څنګه رجسټریشن موده دغسې دی چې که چېرته تاسو د مارچ یعنې نن ورځې 25 تاریخ نه مخکې تاسو خپل ټوکن موږ سره په ویسټینګ ټایم کې راجسټر کړئ، موږ به تاسو ته 8% د مارچ په 25مه تاریخ باندې درکوو، یعنې 15 ورځې وروسته. او نور ډیټیلز په دوی تفصیلي معلومات ورکړي دي. خو هغه ټوکن چې دلته خو مقصد موږ ته صرف 8% درکول کېږي، پاتې 92% ټوکن څنګه کېږي؟ هغې لپاره دوی دلته یوه موده ښودلې ده، کلیف پیریوډ یې ښودلی دی دوستانو. دلته تاسو ته ښکاري کلیف پیریوډ، وایي دا به تاسو ته په یو ټاکلې مودې پورې نه درکول کېږي، خو د هغې ټاکلې موده تر اوسه معلوم نه ده چې څومره وخت ښایي، یا څو میاشتې ښایي، کال ښایي، که څومره وخت دی معلوم نه دی. د هغې مودې نه وروسته به موږ تاسو ته دغه ټوکن په میاشتني ډول آزادوو، تاسو ته به درکوو. مطلب دا چې کله چې اوس دغه تاسو کوم ټوکن ورسره همدا اوس د مارچ په 20 نیټه باندې ورسره راجسټر کړئ، تاسو ته به 8% درکړي. مقصد که تاسو سره 100 ټوکن وي تاسو ته به 8 ټوکن درکول شي، که تاسو سره 1000 ټوکن وي 80 ټوکن به درکړل شي. دغه نه وروسته کوم 92% ټوکن چې ستاسو پاتې کېږي 92 سلنه، هغه به تاسو ته تر یوې مودې پورې نه درکول کېږي. او د ټاکلې مودې نه وروسته چې کله دوی اعلان وکړي، هغه نه وروسته به تاسو ته تقریبا بیا په میاشتني ډول لږ درکول کېږي. میاشتني بیا 8% وي یا 15% وي، چې څومره دوی به خپله بیا اعلان کوي. د رجسټریشن لپاره به لاندې راشئ، تر اوسه پورې 10 میلیونه ټوکن خلکو نور هم ورسره په ویسټینګ ټایم کې رجسټر کړي دي. دې لپاره بله چاره نه لري، موږ مجبور او مکلف یو چې دغه طریقه وکړو، ځکه بل د حل لار تر اوسه پورې ما پیدا نه کړ. راشئ په میکس باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې کلیک واخیستم ستاسو ټول ټوکن به دلته انتخاب شي. بیا راشئ په ساین ان باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې کلیک واخیستم دې سره به دلته راشئ په ساین باندې بیا ورته کلیک واخلئ. بیا به راشئ بالکل دا وشو، بیا به راشئ په رجسټر باندې به ورته کلیک وکړئ، په کنفرم باندې به ورته کلیک وکړئ. کله چې کنفرم باندې ورته کلیک واخیستم نو لږ لوډینګ اخلي او دا به تاسو لږ شي به انتظار وکړئ، بیا به تاسو ورسره افرو کوئ. دلته راشئ په نیکسټ باندې کلیک واخلئ. خو لا بده مرغه چې زه دلته ایتریوم فیس نه لرم، دوی وایي تاسو ایتریوم کافي اندازه فیس نه لرئ چې دغه ترسره کړئ. د دې لپاره به زه لومړی دغه تاسو ایتریوم فیس ورته راولېږئ، دغه والټ ته کله مو چې راولېږم نو بیا به تاسو کولی شئ چې دغه همدغسې ورسره افرو کړئ. کله مو چې افرو کړ نو دا به تاسو ته بیا درکول کېږي او دا به ټول تاسو سره په خپل میټاماسک والټ کې چې دی هغه اضافه کړي. نو دا طریقه وه چې ما درته وښودله، زه پاتې طریقه هم ترسره کوم، خو ویډیو تر دغه ځایه پورې وه. مننه.